یوه لیدونکي غوښتنه کړې وه چې راتلونکي معلومات باید د لین او کیبل په اړه وي. په دې اړه تر پلټنې وروسته ماته معلومه شول چې د لین په اړه معلومات دومره ډیر دي چې ان په یوه کتاب کې هم نه ځایږي. مثلا دغه کس یو بشپړ کتاب د وایرونو د رنګ په اړه لیکلی دی. یوه 10 دقیقې ویډیو یې د وایر د پوښ په اړه جوړه کړې ده، ځکه چې وایر په مختلفو چاپیریالونو کې د استعمال لپاره کارول کیږي. په همدې خاطر د وایر پوښ باید چې د ګرمي او یخي هوا سره، د اور او لمر سره، د خاورې او اوبو سره او داسې نورو پدیدو سره ښه مقاومت وکولای شي. نو داسې ډیر پوښونه وي چې د لمر سره د مقاومت لپاره جوړ شوي وي، خو په ځمکه کې د خاورو او لندبل سره مقاومت نشي کولی. ځینې بیا د خاورې او اوبو لپاره جوړ وي، خو د لمر سره مقاومت نشي کولی. لنډه دا چې د پوښ پر سر ټول هغه اړین معلومات لیکلي وي چې دا وایر څه خصوصیات لري. زما د انځوریزو هدف تاسو پوهول دي ترڅو اقتصادي پریکړه وکړئ، او دا چې په برېښنایي سیستمونو کې د برېښنا ضایع د اقتصاد لپاره تاواني ده، نو په دې انځوریزه کې به هم د وایر د برېښنا په ضایعاتو کې معلومات درکړم ترڅو تاسو د پیسو د بې ځایه مصرف څخه خلاص شئ او ورسره په څنګ کې د سیستم د تخنیکي ستونزو او خطراتو څخه محفوظ واوسئ. د خپل سیستم لپاره څه ډول مناسب لین انتخاب کړو. په دې انځوریزه کې به انشاءالله داسې یوه فارموله درته بیان کړم چې کولی شي پر مټ یې د یوې هندارې څخه نیولې تر غټو سیستمونو پورې د وایر اندازه په معلومولی شي. لومړی به په لنډو کې پر دې وغږیږو چې په یوه سیستم کې وایرنګ څنګه وي، لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده هندارې برېښنا تولیدوي او دا بیا یو کنټرولر ته ځي. که مو هندارې جمع او جمع سره تړلې وي نو ټول وایرونه یوه بکس ته باید را جمع شي چې بیا ورڅخه یو جمع او یو منفي کنټرولر ته ځي. سخت ځای یې د هندارو څخه تر کنټرولره پورې د وایر اندازه معلومول دي. تاسو باید چې یو څو اړین ټکي په نظر کې ولرئ. کله چې تاسو هندارې په سیریز ډول تړئ، یعنی جمع او منفي سره یو ځای کوئ، نو د هندارو ولټ یو د بل سره جمع کیږي او لوړیږي، خو امپیر یې هغومره وي لکه د یوې هندارې امپیر. که چیرې تاسو د هندارو ولټ لوړول غواړئ نو د سیریز په ډول به یې تړئ. کله چې تاسو سیستم جوړوئ نو باید چې د هندارو ولټ تر هغه پورې لوړ کړئ څومره چې کنټرولر قبلولی شي. که نورې هندارې هم وي نو وروسته یې پرلیل ورسره یو ځای کړئ. په پرلیل سیستم کې بیا د هندارو امپیر سره جمع کیږي، خو د ټولو هندارو ولټ د یوې هندارې په اندازه وي. که چیرې ستاسو سیمه سایه ډیره لري یا هم PWM کنټرولر کاروئ نو بیا جمع پر جمع او منفي پر منفي سیستم ښه کار کوي. دغه معلومات ځکه باید چې په نظر کې ونیسئ چې موږ 2 سیریز او 2 پرلیل سیستمونه جوړوو او بیا یې وایر ته حساب کوو. د وایر اندازه باید چې د 2 مهمو نقطو په پام کې نیولو سره وټاکل شي چې هغه یو د وایر اوږدوالی دی او بل امپیر. فرض کړه چې یوه 100 واټه هنداره لري او د کنټرولر څخه 9 متره لرې ده. اوس به یې لومړی امپیر معلوم کړئ. مثلا د دغه هندارې امپیر 15.20 دی. د دې لپاره چې د هوا هر ډول حالات په نظر کې ولرو نو 1.6 فارموله هم پر اجرا کوو، یعنی داسې وخت هم راتلی شي چې دا هنداره تر دې ډیر برق تولید کړي. نو دا فارموله داسې ده چې 15.20 په 1.6 کې ضربوو چې دا 8.13 امپیره کیږي. یعنی داسې هم کېدلی شي چې دا هنداره دې 8.13 امپیره برېښنا تولید کړي. په دوهم قدم کې به د ولټ کمیدلو ته هم حساب وکړو. په یاد مو دي چې د هندارې وایر 9 متره دی. اوس به موږ د یوه آنلاین ماشین حساب څخه کار واخلو چې د ولټ کموالی را معلوم کړي. د دې ماشین حساب لینک به زه د معلوماتو په برخه کې واچوم، خو که یې په واتساپ کې غواړئ نو بیا میسج هم کولی شئ. په دې ماشین حساب کې به ټول معلومات ور واچوئ. مثلا لومړی به دا انتخاب کړئ چې دا وایر د څه شي څخه جوړ دی، ګیج یې باید څو وي، څو فوټه یا هم څو متره دی، د څه ډول برق دپاره یې کاروي، ژوندی که د بیټرۍ برق، د څو ولټه برق دپاره یې کاروي، د څو امپیره برق دپاره یې کاروي. د دې معلوماتو ورکولو وروسته کالکولیټ بټن ووهه چې نتیجه به په لاس درکړي. دلته ښکاري چې دا لین 2.38 ولټ کموي چې دا تر 3 کم دی او همدا 10 ګیجه وایر د همدې سیستم لپاره سم کار کوي. که چیرې د ولټ کمیدل تر 3 زیات شول نو بیا تاسو اړ یاست چې یا هم وایر را لنډ کړئ یا هم ګیج بدل کړئ. کله چې د هندارو وایر یو څه اوږد وي نو دا اړینه ده چې په مناسبه اندازه کې یې پرې کړئ ترڅو برق ضایع نه کړي. د ښه او اغیزمن کار په خاطر باید کنټرولر بیټریو ته نږدې وي. په دې سره تاسو د کمزوري ولټ او لوړ امپیر په سبب د برېښنا د ضایعاتو مخه نیسئ. یعنی که کنټرولر هر څومره بیټرۍ ته نږدې وي هغومره ښه چارج بیټریو ته رسیږي او ډیر ډبل لاین ته هم اړتیا نه پیدا کیږي.
اوس به هغه سیستم تشریح کو چې هم جمع پر جمع او هم منفي پر منفي همداري لري، یعنی هم پرلیل وي او هم سیریز. په دغه ډول سیستم کې باید چې د دواړو چوکاټونو د وایرونو د را یوځای کولو لپاره یو بکس موجود وي او کنټرولر ته باید چې یو جوړه لاین وغځیږي او دا بکس باید چې چوکاټونو ته ډیر نږدې وي. اوس به لومړی د هر چوکاټ برق معلوم کړو. په دې چوکاټونو کې وولټ لوړیږي چې د هر چوکاټ وولټ 40.8 ته رسیږي. د دواړو هندارو امپیر په دغه ډول چوکاټونو کې د یوې هندارې په اندازه پاتې کیږي. اوس که چیرې 1.6 فورمولا پر کار کړو د هر چوکاټ امپیر 8.12 کیږي. اوس نو باید چې دغه هندارو لپاره تر هغه بکس پورې چې د دواړو چوکاټونو لاینونه سره یوځای کیږي د لاین د اندازې حساب وکړو. دا چې دا هندارې ډیرې نه دي نو د هندارو هغه خپل لاین یې تر بکس پورې کافي دی، خو که چوکاټونه غټ سي او ډیرې هندارې ولري نو بیا اړ کیږي چې تر بکس پورې د وایر اندازې او د وولټ کموالي ته حساب وکړي او یو مناسب لاین انتخاب کړي. په دریم قدم کې به د چوکاټونو یوځای کول په پارلیل ډول وي، یعنی په داسې شکل چې جمع او جمع منفي او منفي سره یوځای سي چې په دې ډول سره نو امپیر لوړ ځي او د دغه دوه چوکاټونو امپیر به په لومړي باکس کې 2 برابر سي چې ټول امپیر 14.25 کیږي. اوس نو که چیرې دغه باکس او چوکاټونه د کنټرولر څخه 50 فوټه لرې وي نو موږ به یو داسې لین ته اړتیا لرو چې ګیج یې 8 وي، یعنی 10 ملي وي او حساب یې هم تاسو د دغه انځور سره سم په همدې آنلاین ماشین حساب کې کولی سي. اوس نو 10 ملي اصلي وایر په $90 دی. اوس نو که چیرې د وایر مصرف کمول غواړې نو اړ یې چې چوکاټونو ته یوه هنداره بله هم ور اضافه کړې چې په هر چوکاټ کې 3 هندارې سي او د هندارو وولټ لوړ سي او تر 1.2 وولټه ورسیږي. په دې سیستم کې بیا تاسو نازک 10 ګیج وایر هم کارولی سي چې د دې وایر نرخ دی $80. دا چې اکثره چوکاټونه په سیریز ډول تړل کیږي نو سبب یې همدا دی چې بیا ډبل لین ته اړتیا نه وي، خو دې ته باید چې ښه متوجه واوسئ چې وولټ دومره هم لوړ نه وي چې د کنټرولر تر اندازه زیات وي، ځکه چې بیا کنټرولر اضافه وولټ په خپله له منځه وړي او ضایعات ډیریږي. په یاد ولرئ چې د وایر ګیج چې څومره کمیږي هغومره ډبلیږي. مثلا 8 ګیجه وایر تر 10 ګیجه ډبل وي. کله چې وایر پلورئ نو د وایر رنګ ته توجه کوئ، باید چې ځلانده سور غوندې رنګ ولري او تور نه وي. که روی پلورئ نو باید چې ښه روښانه سپین رنګ ولري. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ د واتساپ شمیره ستاسو په خدمت کې ده. که چیرې دا معلومات په لایک او سبسکرایب ارزي نو لایک، سبسکرایب او کمنټ ستاسو څخه هیڅ مصرف نه غواړي. دا معلومات تاسو ته د پښتو برېښنا لخوا وړاندې سول. د پښتو او پښتنو سره د مرستې په خاطر یې د نورو ملګرو سره شریک کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د واتساپ د دې شمیرې سره په اړیکه کې سئ.